السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. زیاتره ملګري د هامسټر کامبیټ بورډ ویډرا کولو کې مشکل لري. انشاءالله دې ویډیو کې به مکمل معلومات ترلاسه کوئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. ټلګرام ته به راشئ، ټلګرام کې به هامسټر کامبیټ خلاص کړئ. هامسټر کامبیټ هم چې خلاص کړئ، د اخري ایډراپ برخې ته به راشئ. اخري ایډراپ برخې ته چې راغله، دلته دوه آپشن دي، یو پوینټس برخه ده، بل ویډراول برخه ده. تاسو به د ویډراول برخې ته راشئ. ویډراول برخې ته راغلئ، دلته باینانس ایکسچینج، اوکې ایکس ایکسچینج، بایبټ ایکسچینج، ای بی آی ایکسچینج، آنچین ایډراپ، ټلګرام والټ، انکیپر والټ، ټرست والټ، دغسې ډېر والټونه دي، دوی ته ویډرا کولی شئ. تاسو به اول د ریسټ ویډراول آپشن ووهئ. ریسټ ویډراول آپشن چې ووهئ، ویډرا مو چې کړې او که نه یې مو کړې، تاسو به ویډرا ریسټ کړئ. ویډرا مو چې ریسټ کړه، ته باینانس ایکسچینج، بایبټ ایکسچینج چې دا فرق ده. بایبټ ایکسچینج ته چې ویډرا کوئ، بایبټ یو آی ډي غواړي، دا سر کې وینئ بایبټ یو آی ډي غواړي. او باینانس ایکسچینج کې خاص هامسټر کامبیټ ادرس غواړي او میمو کوډ غواړي. څوک چې بایبټ یو آی ډي پیدا کوي، هغه به بایبټ ته راشي. بایبټ ته چې راغلی، بیا به دا پاس پروفایل باندې کلیک وکړئ. پروفایل باندې چې کلیک وکړئ، دا نوم له لاندې تاسو ته ښکاري وړوکی نمبر، دا یو آی ډي ده، بایبټ یو آی ډي ده. دغه باندې چې یو وارې کلیک وکړئ، بس کاپي کېږي. څوک چې بایبټ ویډرا کوي، یو آی ډي دغه ده. موږ خو هامسټر ته ویډرا کوو، موږ به هامسټر ډیپازټ ادرس باینانس ته ویډرا کوو، بخښئ باینانس ته ویډرا کوو، هامسټر ډیپازټ ادرس به راخلو او میمو کوډ به راخلو. موږ به باینانس ته لاړ شو. باینانس ته چې راغلی، د اخري والټ برخې ته به راشئ. والټ برخې ته چې راغلی، بیا به د سپاټ برخې ته راشئ. سپاټ برخې کې به دا سرچ کې ولیکئ، سرچ کې به هامسټر ولیکئ، HAMSTER. دا یعنې هامسټر کوین ښکاري، دغه باندې کلیک وکړئ. بیا به ډیپازټ کرپټو باندې کلیک وکړئ. بیا به ټون کوین باندې کلیک وکړئ. دا منځ کې تاسو ته ښکاري، دا ډیپازټ ادرس لاندې میمو کوډ دی. دا هغه ډیپازټ ادرس چې کاپي کړئ، کلیک بیا وکړئ. دا اول سر کې څه ده، هامسټر کې دغه ادرس به ورکړئ. بیا به باینانس ته راشئ، میمو کوډ به کاپي کړئ، لاندې ښکاري دا میمو کوډ ده. بیا به میمو کوډ ورکړئ، دا لاندې برخه کې میمو کوډ ورکړئ. بیا سیو اینډ چوز به ووهئ. وګورئ، موږ ویډرا بریالیتوب سره وسوله. تاسو کتلی شئ، موږ باینانس ایکسچینج ته ټیک مار علامه مار کړه چې تاسو باینانس ته ویډرا وکړله. او بایبټ ته هم ویډرا هغسې کېږي. هغه ته چې راغلی، سپاټ برخې ته، هلته هامسټر ورکړئ، هامسټر ډیپازټ ادرس او میمو کوډ، یو آی ډي به یې کاپي کړئ، بایبټ او ور به یې کوئ. انشاءالله تاسو باید 21 سپټمبر پورې ټول والټونه دا ایکسچینج کاندید کړئ، که هغه نه بعد ویډرا نه درکوي. او 24 به ویډرا رسیږي ټولو ایکسچینجونو ته. ویډیو شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. په مخه مو ځیږئ ګلونه.